دریم نمبر خبره روحونو کې اختلاف دی. الله تعالی چې مخلوقات دي څنګه چې تفاوت په اجسامو کې دی داسې تفاوت په ارواحو کې هم دی. د ملائکو روحونه هغه جدا دي، هغه مظهر د رحمت د باری تعالی دي. د الله تعالی د رحمت مظهر دی، د الله تعالی د غضب مظهر نه دي. نو د ملائکو متعلق راضی لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. الله چې ورته د کوم شي امر کړی د هغې نافرماني نه کوي او هغه څه کوي چې د هغې ورته امر شوی. ملائکو نه غلطیانې او ګناهونه نه کیږي، ولې هغه ارواح صافیه دي او پاک دي. هغه مظهر د رحمت د باری تعالی دي. ګناهونه خو سبب د غضب د باری تعالی. نو د الله تعالی د رحمت د ظهور هغه آثار او فیضان هغه د ملائکو ارواح دي، ځکه هغوی نه غلطي نه کیږي. بیا د دې برعکس ارواح د جناتو پیریانو دا مظهر د رحمت د باری تعالی هم دي او مظهر د غضب د باری تعالی هم دي. الله جل جلاله د رحمت خاوندم دی، د غضب خاوندم دی. د الله د رحمت اثر مخلوق کې ښکاره کیږي، د غضب اثر مخلوق کې ښکاره کیږي. د جناتو ارواح چې دي بعض ارواح مظهر د رحمت د باری تعالی دي. نو جناتو کې نیکان، مومنان، بزرگان. بعض جنات داسې دي چې د هغوی روحونه مظهر د غضب د باری تعالی دي. نو په هغې کې نافرمانه کافران وغیره دي. نو دواړه آثار د صفاتو د باری تعالی په ارواحو د جن کې دي. داسې په ارواحو د انسانانو کې هم دواړه قسمه روحونه شته. داسې روحونه هم شته چې هغه مظهر د رحمت د باری تعالی دي او داسې روحونه هم شته چې مظهر د غضب د باری تعالی دي. انسانانو کې هم نیکان شته، بزرگان، تقواداره. الله تعالی ورته روحونه پاک کړي دي، هغوی ګناه نه کوي. خو داسې هم شته چې مظهر د غضب د باری تعالی دي، هغوی بیا نیکي نه کوي. نیکانې د بدۍ نه ځان ساتي او بدانې د نیکۍ نه ځان ساتي. دا په اعتبار د تفاوت د ارواحو سره. دی وجنه مسله دا ده چې د انسان روح دا مظهر د رحمت د باری تعالی هم دی او مظهر د غضب د باری تعالی هم دی. نو ځکه الله تعالی اسلام او شریعت راولېږو چې روح د قدراتو نه او د آثارو غضبیو د باری تعالی نه پاک کی او آثارو د رحمت د باری تعالی د پاره صفا کی. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو اصلاح وکړي. که فکر مو کړی
کله سړی عبادت کوي ابتدا کې ورته عبادت ډیر ګران وي 2 رکعاته منځ ورته سم تاوان ښکاري روزه ورته ډیر ګران کار ښکاري کله چې یو 100 رکعاته منځ کی 100 کرتا الله یاد کی 100 سپاره تلاوت کی دا غینا خو بیا مزه شروع شي بیا ورته منځ مزه ور کوي بیا ورته تلاوت مزه ور کوي دا ولی زکه دا روح مخ کې خړو او ککړو دا مظهر د غضب د باری تعالی تا چې کله د رحمت د باری تعالی ته مخامخ کا او د رحمت باران په شروع شو دا غي نورو خيري روانې دي او پاکې دي اچې پاکې شوي اوس درته ګناه مزه نه درکای د اولیاء د بزرګانو روحونه کې دا کمال لې چې هغه هر وخت د خدای پاک د رحمت فیضان تخپل روحونه نیولي او د شیطان نزان ساتي چې دا مظهر د غضب د باری تعالی دی نو زکه ګناه نه کوي زکه نیکی باندې نه مړیږي داسې خلک هم شته چې د دنیا نه لاړ شي دین او اسلام او منځ او تلاوت ورته دومره مزه ورکوي چې قبر کې م الله ته سوال کوي چې خدایا ما ته اجازه وکړه چې منځ وکم ما ته اجازه وکړه تلاوت وکم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمائے رأیت موسی یصلی فی قبره موسی علیہ السلام می ولیدو په خپل قبر کې منځ کوم امام غزالی رحمه الله فرمائے یو بزرگ وفات شوو چا په خوب کې ولیده د قران کریم تلاوت وکړ ورته وی څومره تلاوت کې وی اخرت دار القدرت ته شپه ورځ کې 300 کرته قران کریم ختمو باغی ثواب نه ثواب د دنیا سره تعلق دی خدا خوند او د مزید پاره د سکی دا غدا چې د روح سره خواري وکړه منګ او تاسو که فکر مکړې کله مزه منځ مزه نه راک ټونګي وو تیز منځ کو هغه تیز منځ کې ووم زړه تنګيږي چې زر رکعاتونه ختم شي او رکعاتونه نه ختمېږي را باندې وګد شي دا غي وجه دا ده چې هغه روح مونږ نه دی پاک کله مو چې صحیح من شروع کا او روحم د الله تعالی د رحمت فیضان ته مخامخ کو او دا قدرات تر نه پاکې دو بیا بدر ته مزه درکای علامه سری سختی رحمه الله هغه ته چاوي چې قربان چې تاسو د ذکر کما مزه بیان وای کم خوند بیان وای یا خو موږ نه محسوس کو هغه ورتوی بچیا کله چې ما د خپل باطن اصلاح کول او د زړه لس کالمي د لا اله الا الله هغه سټک باندې او په پلک باندې خپل زړه وه چې د دې زنګونه راخکار شي کله زنګونه چې پاسته شو بیا مې لس کاله د لا اله الا الله وبپیا چولی چې پاک شو دا خود شیطان مرکزو بیا مې لس کاله چوکیداری ورته وکړه چې شیطان بیا رانش لس کاله پس د شیطان امید ختم شو چې دا د دې مسلمان دا زړه چې دی دا زما د اوسېدلو نه ووت وی بیا فیضان شروع شو دی باندې وخت لګي
سلورم نمبر خبره هغه دا ده چې روح قیمتي دی که بدن. د دنیا کې چې څه ګورئ دا د روح تربیت دی، د روح غذا ده، تجارتونه، مارکیټونه، موټرې د بدن غذا ده. څه چې ګورئ دا د بدن او د جسد غذا ده. مارکیټونه، میوې، موټرې، هر څه چې ګورئ دا ټوله دنیا د جسد او د بدن خدمت کوي. څومره انبیاء کرام، علما، بزرگان، کتب سماویہ، ملائک دا د انسان د روح تربیت کوي. علما وی روح ډیر قیمتي دی په نسبت د جسد. ولی جسد او بدن کمزوری کیږي، ضعیف کیږي، روح یو شانی. بدن سپینګیری کیږي، کمزوری کیږي، ګوډیږي، ړندیږي، کڼیږي، کمزورش. لیکن روح په یو حالت کی نو کم شی باندې چې ضعف راځي دا خو کمزوری دی په نسبت داغې چې چا باندې ضعف نه راځي. نو تربیت د روح په کار دی، ځکه دا قیمتي دی. د تربیت د جسد نه مونږ او تاسو ګورو که نه، ډېر مالدار خلک او لوی خلک بنگلې او مارکیټونه او تیاری او د دې بدن خدمت کوي، خو بدن ټینګولی نشي، زوړوالي طرف ته رواني. دا دومره لوی خدمت د بدن کو، لیکن دا مو د ضعف نه بچ نه کو، سپینګیرتوب نه مو محفوظ نه کو، مرګ نه مو نه ساتو، او څومره خرچې پې کو. د دې نه اعلی شی روح دی، د هغې تربیت په کار دی، ځکه دا قیمتي دی. دا د سره دنیا عالم ارواح کې مو فی اصلاب الآباء د مور په ارحامو کې، دنیا کې، قبر کې، قیامت کې، جنت کې دا روح بئی. نو روح قیمتی دی په نسبت د جسد باندې، ځکه د جسد مربی او تربیت د جسد د تربیت اسباب دنیا دی او ظاهری خلق دی، او د روح د تربیت اسباب او مربی هغه روحانیات دی. دویمه دا ده چې روح باندې مرګ نه راځي او جسد باندې مرګ راځي. دریمه دا ده چې کله انسان مړ شي روح علیین ته ځي او جسد ځمکه کې پروت دی. کم چې اعلی مرتبه قیمتي هغه علیین کې پروت دی چې په ځمکه پروت دی، کله قیمتي دی. بله دا ده چې روح باندې فنا نه راځي، نه ختمیږي، او جسد خو په دې قبر کې ختمیږي. څلورمه دا ده چې د روح ټول اجزا اصلیه دي، زواید پکې نشته، او د جسد اجزای اصلیه جدا دي، زواید جدا دي. تیره جمعې شپه کې مې درته ویلو یو نطفه کې 6 کروڑه، یو نطفه کې 6 کروڑه ذرات تی او چنجی دی پکی. 6 کروڑه کې 12 لاکه ذرات کاری آمد دی، باقی ندی. 12 لاکو کې دا یو ذره یو چنجے کاری آمد دی. دین بیا انسان جوړیږي. نو د دې باقی چې دی اجزای زائده دي،
او روح ټول اجزای اصلیه لري، روح کې کمې نه راځي. بل دا ده چې بدن نه، روح کې حیاتی، روح ژوندی. خو که روح نو بدن ژوندی نه، کې حیات نه. دی وجه نه تربیت او خدمت د روح په کار دی، نه د جسد. ځکه روح قیمتي دی،